قطر کې د طالبانو امریکا، روسیې، چین او پاکستان ترمنځ غونډه شوې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو امریکا، روسیې، چین او پاکستان ترمنځ 15 اړخیزه غونډه ترسره شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ویلي چې دغه ناسته نن د جمعې په ورځ ترسره او په ترڅ کې د افغانستان پر روان وضعیت، د پاتې طالب بندیانو په خلاصون او له تور لیست د طالب مشرانو د نمونو په ختمولو تفصیلي خبرې او پریکړه وشوه. ډاکټر محمد نعیم زیاته کړې ټولو اړوند خواو اجماع وکړه چې د تور او جایزه لیستونو په ختمولو او پای ته رسولو عملی کار پیل شي. باید ویل شي چې طالبان امریکا، روسیا، چین او پاکستان داسې مهال 15 اړخیزه غونډه کوي چې ټاکل شوی و د روان کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به ټول امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. خو د بایدن په مشرۍ د امریکا نوې ادارې د وخت د کموالي له امله دا نیټه د روان کال د سپټمبر میاشتې تر 11 وغځوله. د چارو د کتونکو په باور امریکا اندېښنه لري چې ښایي طالبان په ځواکونو د مې میاشتې په لومړۍ نیټه بریدونه پیل کړي، ځکه اوس هڅه کوي چې د طالبانو سره یې نوې هوکړې ته ورسیږي تر څو له افغانستانه د وتلو پر وخت پرې طالبان بریدونه ونه کړي.